السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو هر غلاس د لیکچر نمبر 27 دا وویشتم لیکچر دا. په دغه لیکچر کې به موږ تاسو د ACL په اړه کې خبرې کوو چې په لینکس کې اکسس کنټرول لیست څه ته ویل کېږي. نو ملګرو ویډیو لیند کېږي موږ زیات خبرې نه کوو. زه خپل سلایډ ته راځم. اکسس کنټرول لیست په تاسو مخکې آیډیا لرئ ملګرو. او هلته موږ سره نیټورکینګ کې اکسس لیست څه دی هغه اکسس لیست نه دی. نو هیله کوم تاسو ملګرو هغې سره یې مه کمپیر کوئ. دلته یې په لینکس کې د اکسس کنټرول لیست هغه چې ده وظیفه یا فنکشن هغه بدل ده. صحیح ده ملګرو. نو دلته موږ سره لیکلی دي چې in Linux access control list is a security feature that give more detailed control over a file in directory formation. تاسو موږ ملګرو مخکې فایل پرمیشن باندې خبرې وکړلې چې هغه موږ یو یوزر ته یو فرمیشن ورکوو او که نه ورکوو. یو یوزر دی فایل هغه ریډ رایټ کولی شي نشي دی کولی ګروپ دی څه کولی شي. هغه بیسک فرمیشن د هغې باندې به تاسو پوه شوي یاست. دلته موږ اډوانس هغه فرمیشن وایو ملګرو. ACL چې د اکسس کنټرول لیست دا اډوانس سکیورټي فیچر ده په لینکس کې چې تاسو یو فایل ته هغه کولی شئ فرمیشن اساین کړئ. دلته وایي چې نارملی لینکس یوزز بیسک پرمیشن. دا باندې موږ مخکې خبرې کړې دي چې آنر دی ګروپ دی او در دی. آنر چې چا فایل جوړ کړو د هغه آنر شولو او ګروپ هغه دی چې مثال د دې فایل ګروپ کې څوک کوم هغه یوزران کولی شي هغه فایل هغه څنګه کړي. دا ډوله درې ډوله فرمیشن موږ په لینکس کې دغه بیسک فرمیشن دي. که تاسو غواړئ چې وکړئ دغه موږ سره لیمیټیشن لري. خو اکسس لیست چې دی دې په خاطر استفاده کیږي چې تاسو مختلفو یوزرانو ته مختلف ډوله فرمیشن څنګه کوئ اساین کوئ چې دغه موږ سره په بیسک یا کوم دغه ډول فرمیشن کې نه ترسره کیږي. دلته لیکل دي ACL allow you to give different permission to different user and group on the same file or folder. اوس چې مخکې وایو انشاءالله تاسو به ډېر څنګه پوه شئ. سو ACL advanced permission system in Linux. advanced system دی موږ سره په لینکس کې. ما ته ملګل دی تاسو ملګرو یو بل خبره پوینټ منشن کوم دلته. تاسو چې هر ټاپک زده کوئ د هغې د وای انسر پیدا کوئ. ولې موږ د شی وای ولې مهم دی. سیده که تاسو هر څه پروګرامینګ زده کوئ که نیټورک زده کوئ که اډمنسټریشن شاید که سایبر سیکیورټي ایتیکل هر څه چې زده کوئ په ژوند کې هر شی چې زده کوئ هر شی باندې کار کوئ د هغې د وای انسر یا د وای هغه پیدا کوئ. نقطه چې موږ ولې د شی وایو. صحیح ده. Access list is needed. Why access list is needed? Without access list you can only set one user honor. مطلب دغه دی چې one group honor one permission for the problem. دلته کسای ملګرو لیکلی دی چې که چېرته تاسو غواړئ چې ما سره په سیسټم کې ملټیپل یوزرز دي. صحیح ده. زیات یوزران دي A B C D E F G تر مختلف لا یتناهی فورې. صحیح. نو تاسو یوزر A ته غواړئ چې ریډ آنلی سیټ کړئ. یوزر B ته غواړئ چې ریډ رایټ ورکړئ او ګروپ ته غواړئ چې ایگزیکیوټ آنلی ورکړئ. نو دغه تاسو په عادي فرمیشن کې نشئ سیټ اپ کولی چې مطلب یو فایل دی ما سره چې ده یو فایل ده د هغې نوم فرض کړئ test.txt ده. هغه A یوزر دی یوازې ریډ آنلی په هغې فایل کې کولی شي ریډ. B یوزر دی ریډ او پلس رایټ کولی شي او ګروپ دی ایگزیکیوټ کولی شي. نو دغه فرمیشن چې تاسو په عادي یا بیسک فرمیشن کې ورته اساین کوئ دا پاسبل نه. this is not possible with normal permission. صحیح ده. access list چې دی ACL access control list solve this problem by giving individual permission for user. کله چې تاسو یو یوزر ته انډیویجولی انفرادي ډول فرمیشن ورکوئ. مثال A یوزر چې دی د یو فایل د ریډ آنلی ولري مطلب test.txt فایل دی ما سره هغه A یوزر دی په هغه کې یوازې ریډ آنلی کولی شي. صحیح ده. B یوزر دی پکې ریډ او رایټ کولی شي په test.txt کې او ګروپ دی ایگزیکیوټ آنلی یوازې ګروپ چې دی هغه دی ایگزیکیوټ کولی شي چې اوس مخته وایو. چیک if access list enable access list تاسو کولی شئ چې چیک کړئ. مومنټ ملګرو ملګرو نشته مشکل موږ سره یو کالو. دلته ګورئ ملګرو تاسو کتلی شئ دلته لیکل دی چې most Linux system support ACL by default. په زیاتره لینکس سیسټمونو کې ACL by default انسټال وي هغه سپورټیبل ده. او که نه انسټال دې ته کمانډ په تور تاسو کولی شئ دغه چیک کړئ چې ACL موږ سره انسټال دی که نه دی انسټال کار کوي که نه. دغه ماونټ او پایپ لما ګریپ او ACL یا ورته چې ولیکئ get ACL ولیکئ او فایل نیم ولیکئ. انشاءالله اوس چیک کوم مخته چې هغه کار کوي که نه کوي.
کنه و انسټال تاسو کولای شئ ډیویان کوم بیس چې دی هغه کې تاسو سوډو اپ انسټال ACL هغه کا یا ریډ هارټ کی یا سینډویچ کی یا فیډرا کی تاسو دې کمانډ نه سیفه سوډو یا انسټال ACL بیس کو کمانډ چې دی افسر د دوه کمانډ زیاتره مونږ په ACL کې استفاده کوو فلنس کې چې ACL کلم کنفیګر کوو set ACL او get ACL set ACL set پرمیشن کله چې یوزر ته پرمیشن ورکوي set ACL او get ACL معنا ویو پرمیشن چې کله پرمیشن کسه ACL په لاګیدل دی په یو فایل باندې کنه نو هغه موږ په دې کمانډ وتر کولای شو دلته موږ سره ویو ACL پرمیشن دا چې تاسو چې ولکه get ACL به ولکه آوټپوټ به تاسو ته انور پرمیشن گروپ بخای او ایکسترا ACL انټری چې تاسو کوم انټری کړی دا سیټینګ ACL پرمیشن ان شاء الله اوس مختلف دی باندې پریکټیکل ایم به ولکه موډیفیکیشن یو معنا د یوزر لپاره الی یوزر دا ریډ ورته ساين کوم set ACL मतलब सेट का फाइल एक्सेस कंट्रोल लेस माइनस मतलब मॉडिफिकेशन वाला ह्यूमन आप यूजर के कुम यूजर के आली यूजर के आर मतलब रीड वर्ता साइन फ्रॉम द कुम फाइल दी फाइल यो यूजर आली मना यूजर नेम और आर मना रीड परमिशन गिव रीड प्लस राइट कला चिता सो रीड अवर को तस बोलता RWX लिखे इसे RW वाली के और गिव परमिशन तो ग्रुप कला ग्रुप तवर कोई तस जी लिखा और डेवलपर ग्रुप ते मतलब RWX जो सम तस प्रैक्टिकल को रिमूव एक्सेस लेस कल तاسو एक्सेस लेस रिमूव کوي نو دغه طریقه ده تاسو په چلی کې یو خاص یوزر نه ریموو کوي تاسو په چلی کې x ورسره لیکئ set ACL minus x یو یوزر نه الینا چې ACL هغه एक्सेस लेस لري کا د دې فایل څخه سي ریموو کتا سي مکمل پرمیشن هغه کوم بیا تاسو ورسره لیکئ default access list چې the default access list is used for folders so the new folder automatically inherit permission default access list دا ویل کی کله چې تاسو په یو فایل باندې default access list enable کړل فو دغه فولډر کې دی نه چې تاسو کوم فولډر یا فایل څنګه کوي کریټ کوي جوړوي هغه فایل به هم هغه څنګه access list اخلي دا کړي دی ملګرو set ACL minus MD معنا د اوسه دا default هغه چې موږ سره یوازې چیک کی فولډر باندې څنګه کیږي اپلای کیږي دا کړي دی use for folders so that the new file automatically inherit چیز ان شاء الله تاسو a new file کسه دلته په تاسو دا मतलब modification د ډایرکټری لپاره یومنا یوزر الی چې د RWX ویلی پروجیکټ د پروجیکټ فولډر سه a new file inside project په پروجیکټ فولډر کې چې موږ سره نوې فایلونه راځي صحیح ده هغه به اتوماتیکلی give الی read plus write access پیچ سره کم تکیږي الی ته اساین کیږي ریل لایف سینریو د ان شاء الله د ته ورسته راځو نو زبراشم خپل سیستم ته چې تاسو څنګه را سره بور نشئ ملګرو یو خبره کوم تاسو ملګرو چیک کړئ ان شاء الله زه ضمانت ګارانټي درکوم چې په انګلیسي او سزانو په داسې ټیچینګ نه وي کړی لکه زه چې تاسو دلته تدریسوم کوشش وکړئ پریکټس وکړئ لینکس کې ځان ورسوئ که تاسو هر فیلډ کې کار کوئ نن سبا د لینکس راتلونکی دی صحیح ده نو لینکس را روان دی ډېر فراخه کېږي ورو ورو ایکسټینډ کېږي هر هیواد ته ما یو 13 ورځ پوسټ کتلو د کوم هیواد هغې تر ټول په عموم کې مکمل هیواد کې دوی وینډوز د سیسټم څخه لرې کړی دی د خپل سیسټمونو باندې لینکس څنګه کړی دی انیبل کړی دی نو انشاءالله موږ به تاسو لینکس کې مخته روان یو انشاءالله اډوانس هم ځو نو هیله لرم چې تاسو دا لیکچر مکمل را سره تعقیب کړئ نو راځو ملګرو لومړنی موږ ویل چې لومړنی چیک کو چې آیا ایکسس لیس زموږ په سیسټم کې انیبل دی که نه زه LL چې پریس کم لانګ لیس راکړم LS minus L صحیح انټر کړئ دلته تاسو کتلی شئ ما سره زه دلته ګورئ ملګرو دلته تاسو چې کله په یو فایل باندې ګورئ چې په دې فایل باندې ایکسس لیس لګېدلی دی که نه نو دلته به یې ورته پلس علامه لیکلي چېرته دلته دلته یوازې ډاټ ډاټ لیکل شوی دی نو زه یو فایل جوړوم کلیر کوم تاسو ته زه معلومات وشي کلیر ټاچ صحیح او زه ورته لیکم ضرور به لګین شي ملګرو چې بار بار تاسو نه پرمیشن نه غواړي صحیح ده ټاچ ورته لیکم چې ټیسټ اوکې ټیسټ ټاچ ټیسټ دا ولې نه کوي ټاچ دا ورته لیکم چې ټیسټ دا صحیح صاحب دا ټاچ د خان فنون صحیح خان فنون ما فایل څنګه کړلو جوړ کړلو اوس LL پریس کوم تاسو کتلی شئ خان فنون فایل جوړ شوی دی خو دې باندې زه اوس څنګه لومړنی چیک کوو چې آیا ACL موږ سره په سیسټم باندې کار کوي که نه نو تاسو به ولیکئ get ACL او فایل نیم به ولیکئ تاسو چې خان انټر کړئ
نو ACL موږ سره څنګه دی فعال دی کدی کمانډ کار کولو مطلب تاسو سره چې ایکسس کنټرول لیست تاسو سیستم کې سپورټیبل دی دلته وایي چې فایل نیم چې دی خاندای اونر روټ دی چا جوړ کړی دی ګروپ ان روټ دا او یوزر چې دی یوزر اونر نو مطلب دی RW ریډ او رائټ ایگزیکیوشن پرمیشن اونر نه لري ګروپ یوازې ریډ لري او اذر یوزر هم د دې فایل یوازې چې لري هغه هم یوازې ریډ لري اوس راځو زه ورته وایم صحیح ده زه لومړنی په سیستم کې یو څه یوزران جوړوم صحیح ده یوزر ایډ دې باندې هم خبره کړې ده زه ورته وایم چې مثال A یوزر already exist ما سره درې یوزران ملګرو already exist یو ABC دا مې جوړ کړي دي نو اوس راځو زه په دې فایل باندې په دې هان فایل باندې څنګه کوم access control list مغه انیبل کوم فعلوم زه ورته وایم چې مثال د دغه فایل د دغه هان فنو کوم فایل چې دی د دغه هغه چې دی ا یوزر هغه دی یوازې په دغه فایل کې ریډ رائټ ایگزیکیوشن فل فارمیشن ورکوم بی یوزر ته یوازې RW مطلب ریډ او رائټ او سی یوزر ته ورکوم چې ایگزیکیوشن هغه دی یوازې ایگزیکیوټ کول شي فو نارمل هغه فارمیشن کې یا تاسو نشئ کولای هغه د څه ډول تر سره کړئ نو اوس په تاسو چې وکړئ کلیر وکړئ دلته کسه سیټ ACL به ولیکئ ماینس M مطلب موډیفیکیشن ورولم صحیح ده یو معنا په یوزر کې کوم یوزر کې ورته کوم چې ما سره سیستم کې تیار یوزران جوړ دي او هغه یوزر ته چې RWX ریډ رائټ او د کوم فایل تاسو به دلته ورته فایل منشن کې چې به سیټ ACL access control سیټ کوم موډیفیکیشن ورولم په کوم هغه کې فایل کې هغه ورته یوزر معنا یوزر دا RWX پرمیشن دی ولري خان د دغه خان کوم فایل چې دای داغه یوزر دی داغه پرمیشن واخلي سي دا ټول هغه تغیرات ریډ کولای دي شي رائټ کولای دي شي او ایگزیکیوټ کولای شي انټر کړئ موږ سره سیټ اپ شولو کزو ls -l کام اوس کسه ملګرو تاسو ته بدلته پلس سلام اچول شي ګورئ دا یو طریقه ده چې تاسو کله کتلی شئ چې په فایل باندې موږ سره هغه ایکسس لیست هغه د انیبل دی که نه نو په دې فایل باندې ګورئ موږ سره دلته د څخه کې دې فایل ته پلس علامه ولیکله چې مطلب په دې باندې ایکسس لیست څنګه دی کنفیګر ده که چېرته پلس علامه د یو فایل سره غلی ده تاسو پوه شئ چې دا شی دی ایکسس لیست دلته په دې فایل باندې کنفیګر شوی دی د ټولو ته نور ډاټ لیکلی دی نو زه اوس چیک کوم زه اوس ګورم چې څنګه موږ ګیټ ACL تاسو چې کله پرمیشن ایکسس کنټرول لیست چې کوئ دی یو فایل تاسو ورته خان ولیکئ انټر وکړئ نو تاسو ته وایي چې فایل نیم چې دی خان دی اونر روټ ده او ګروپ چې ده روټ ده یوزر چې دی مطلب چا چې جوړ کړی دی اونر نه مطلب دی RW مطلب ریډ او رائټ کولی شي یوزر اینه دلته یوزر راهیستی دی ریډ رائټ ایگزیکیوشن دا درې ډوله فارمیشن دا یوزر لري اوس زه ورته وایم چې همدغه هان فایل بی یوزر چې د هغې ته یوازې ریډ او رائټ ورکوم چې د ایکسس کنټرول لیست په واسطه چې تاسو په بیسک فارمیشن کې دا نشئ کولی چې تاسو ورته ولیکئ چې CH موډ مطلب ماته مساوي که چې مساوي که CH موډ ورته لیکم چې RW مساوي که د ما سره د یوزر سره صحیح ده نو تاسو د خان فایل داسې تاسو نشئ کولی صحیح ده نو زه ورته لیکم چې سیټ ACL چې شای سیټ ACL او -m موډیفیکیشن ورولم او یو معنا په یوزر کې کوم یوزر کې زه ورته لیکم چې بی یوزر که تاسو سره یوزر موجود نه ملګرو کلته هغې ته بیا پرمیشن نه سیټ اپ کېږي ما تیار جوړ کړي دي دا یوزران زه به یې تاسو ته مخکې ویریفای هم کړم نو زه ورته وایم چې هغه د ریډ یوازې د ریډ او رائټ ول بی یوزر چې دی د کوم فایل د خان فنوم فایل چې دی د دغې د یوازې ریډ او رائټ ترسره کړي انټر او زه به سیټ ACL او -m او ورته لیکم چې یوزر کوم سره سی یوزر ده هغې ته زه ورته وایم چې یوازې ریډ خان صحیح انټر او کلیر اوس کسو زه ته چې ګیټ ACL فایل access control ماته ګیټ کا وخه صحیح ده ګیټ کا وخه فایل access control لیست ماته وخه د کوم فایل د خان فنوم فایل وایي چې فایل نیم خان ده روټ آنر مطلب د جوړ کړی دی ګروپ هم دغه ده دې باندې ګروپ باندې مونږ خبرې کړي دي صحیح ده چې کله تاسو یو یوزر جوړ کړئ هغې سره بای ډیفالټ مونږ سره هغې ته ګروپ هم اساین کېږي یوزر چې دی
کوم یوزر انار چې دی سي ار دبليو لري یوازې چې لري ریډ او رائټ لري. اوس دلته درې یوزرانو ته غي دغه فایل فارمیشن هم اساین شوی ده. درې یوزران ا یوزر چې دی ار دبليو ایکس لومړنی ا یوزر دا کې هر ډول تغیرات راوستل شي په دې فایل کې. دویم یوزر بي چې دی تاسو هغه یوازې ریډ او رائټ تر سره کولای شي سي او دریم یوزر سي چې دی یوازې ریډ کولای شي او د نن موږ سره ګروپ ته سي د مخکې راغلي. نو تاسو وکتل چې مونږ ان پیر دې ډول سره د اکسس لیس په تر باندې مونږ یو یوزر ته مختلف ډول فارمیشن څنګه کړل اساین کړ چې تاسو دا فو بیسیک فارمیشن کې نشئ تر سره کولای. خو زرا شمخ کې مونږ سره چې دی بل گیټ افیسیل دا هم تر ته هل چې کله سیټ فارمیشن کوي سیټ افیسیل کوي گیټ افیسیل معنا ویو فارمیشن چې کله تاسو فارمیشن ګورئ او دلته موږ سره اکسس لیس دی دا هم ویل چې گیټ افیسیل او فایل نیم ولیکئ دا معلومات می تاسو وښیل او سیټینګ افیسیل دا هم درته وښیل سي د منګرو دا مو شو تر دې ځای پورې تاسو وکتل چې کله چې تاسو یو ګروپ ته څنګه کوئ ګروپ ته فارمیشن اساین کوئ. زه به یو ګروپ جوړ کړم زه ورته کوم چې اډ ما سره یو ګروپ دی صحیح ده. زه ورته وایم چې مثال د زین الله په نوم ګروپ چې دی هغې ته چې وکړه هغې ته یوازې ریډ فارمیشن څنګه کا اساین کړه. زین الله په نوم ګروپ کې چې کوم نفر دی هغې ته یوازې ریډ فارمیشن اساین کړه د اکسس کنټرول لیس پوسټ. نو تاسو به ولیکئ چې سیټ اف سی ایل صحیح اف سی ایل به ولیکئ او ماینس ټیم موډیفیکیشن دلته به تاسو ملګرو یو نه لیکئ دلته به تاسو جی ولیکئ. ګروپ دی کوم ګروپ دی زین الله ګروپ شته دی که نشته دی زه چیک کوم ملګرو یو کالو خو دلته کسې ملګرو زه په زین الله ورته ولیکم صحیح ده. زین الله په نوم ګروپ چې دی ته څنګه کا هغه چې وکړه زه ورته ولیکم چې یوازې ریډ چې زین الله په نوم کوم ګروپ دی په دې کې کوم ممبران کې دي هغې ته یوازې د اکسس کنټرول لیس په ترو ریډ فارمیشن څنګه کا اسان کړي کوم فایل دی انټر کړئ. نو تاسو اوس چیک کړئ زه ورته لیکم چې ګیټ افیسیل او ورته هان ولیکئ صحیح ده دا فایل دی. نو تاسو کتلی شئ چې د زین الله کوم ګروپ دی صحیح ده دا ګروپ دی د دغې کوم ممبران چې دی یوازې هغه ریډ لري. نو دا موږ سره ګروپ دی تاسو کولی شئ ګروپ هم ورته هغه سیټ اپ کړئ. هر څه ملګرو ډېر اسان دي خو چې تاسو یې ځان ته اسان کړئ صحیح هېڅ هم ګران نه دي. تاسو راځئ مخکې چې څه دي ریموو اکسس لیس مونږ خو اکسس لیس فایل باندې څنګه کړلو هغه ولګولو. که تاسو د یو خاص یوزر نه اکسس لیس ختم کوئ زه ورته وایم چې ما چې کوم ا ګروپ صحیح ده دلته هلته فرض کړئ ما سره ا دی هغې نه زه چې کوم هغه اکسس لیس ختموم. نو تاسو به چې ولیکئ ایکس په ورسره ولیکئ چې زه ورته لیکم چې سیټ اف سی ایل صحیح ماینس چې لیکلی ده هلته ام مطلب تغیرات راوله صحیح او یو په یوزر کې پیمنټ او ملګرو دلته به ام نه لیکم موږ سره وبخښئ ملګرو ایکس ته یوزر کې دا موږ سره مخکې خبره کړې چې لینس کیس سنسیټیو دی موږ په غټو ولیکلو کار نه کوي صحیح او تاسو به چې ولیکئ ام ا ګروپ دی صحیح ده ا یوزر دی ګروپ نه دی هغې نه ریموو کړئ چې هغلته موږ پرمیشن ورته ښودلې ده چې مثال تاسو پرمیشن مخی سي او د خان فایل کې انټر کړئ. نو تاسو اوس ګورئ هغلته د کوم زه ورته لیکم چې ګیټ اف سی ایل او ورته چې لیکم انټر کړئ. نو دلته اوس په یوزرانو کې موږ سره ای یوزر چې د هغه څنګه شوی دی هغې پرمیشن لاړلو ختم شو صحیح. نو یوازې موږ سره سی او بي پاتې شوی دی. نو تاسو کولی شئ یو سپیسیفیک یوزر نه هم څنګه کوئ که تاسو مکمل فرمیشن د دې فایل نه کوئ چې مثال د دغه ټولو یوزرانو فرمیشن اکسس لیس له منځه وړئ تاسو به چې ولیکئ ورته ولیکئ چې سیټ اف سی ایل او ماینس بي به ولیکئ صحیح ده او بیا به چې ولیکئ او تاسو به ورته خان ولیکئ انټر به کوئ. تاسو اوس ګیټ اف سی ایل ولیکئ او خان فایل چیک کړئ. نو د ټولو یوزرانو هغه څنګه شوی دی ختم شوی دی مکمل ډول د دې فایل نه اکسس کنټرول لیس ختم شول دای طریقه او بلې موږ سره چې دی ډیفالټ اکسس کنټرول لیس ته ریکارډ ډېر لینت نه شي ننس
ها ډیفالت اکسس لیست ته ډیفالت اکسس لیست مې مخکې وویلو کله چې تاسو زه به راشم دلته تاسو ته اوس پریکټیکلی وښیم صحیح ده زه به یو فولډر جوړ کړم ام کې ډي آی آر صحیح او دلته مې په پروجیکټ په نوم یو فولډر جوړ کړل سی ډي او زه ځم پروجیکټ ته چې شته اوس په دې باندې اکسس لیست لګوم نو زه ورته وایم چې سیټ اف سی ال صحیح ماینس ام والا په تغیرات ولم یوزر کوم یوزر ورته ما سره علي یوزر هم سره سیستم کې شته دی علي یوزر چې دی دغه فایل د دغه په فولډر آر دبليو ایکس صحیح مونږ ویلو ملګرو چې هغه چې دی ډیفالت اکسس لیست هغه یوازې په فولډر باندې څنګه کی اپلای کیږي نو دلته ما یو ډایرکټری جوړ کړ د پروجیکټ په نوم زه ورته ولیکم چې علي یوزر چې دی علي یوزر هغه د آر دبليو ایکس ولري په دې پروجیکټ چې دا پروجیکټ کوم فولډر د دغه د ایگزیکیوټ کول دي شي ریډ رائټ د فکر وصل شي او ورته لیکم چې کوم د پروجیکټ اوکې اوس په دې پروجیکټ فایل کې دینه څومره فایلونه چې راځي هغه په علي یوزر په کول شي چې په کې ریډ رائټ اف ایگزیکیوشن تر سره کې ځکه چې موږ دته ډیفالت هغه وایو چې نو زه اوس get ACL او زه ورته لیکم چې د پروجیکټ ماته وښیه نو علي یوزر چې د یوزر علي هغه ریډ رائټ ایگزیکیوشن لري او که زه اوس لاړ شم کلیر کم سی ډي پروجیکټ ته دلته هیڅ هم نشته دی که نه زه به ورته لاړ شم ورته وایم چې ټچ او اوس به چې وکړم ټچ او دلته به یو ټیسټ په نوم فایل جوړ کړم ټیسټ په نوم فایل مې جوړ کړو اوس علي یوزر چې دی صحیح ده علي یوزر د دې کې ټیسټ ریډ او رائټ لري ځکه چې موږ پروجیکټ ته ورته انهیریټ کوي صحیح ده د دې څخه څنګه کوي هغه انهیریټ میراث ته ویل کېږي نو د دې پروجیکټ فایل څخه دا فایل څنګه کوي انهیریټ هغه میراث اخلي صحیح ده دې ته پاتې کېږي نو دا چې د دې فارمیشن څنګه وي علي یوزر لپاره د لپاره دا ډول به دا هم وي صحیح ده نو اوس دا ګیټ ACL ګورم د ټیسټ فایل نو تاسو کتلی شئ دلته یوزر چې دی زه چیک کوم فایل آنر یوزر آر ډبلیو ما ورته دلته چې ساین کړل زه سی ډي ډاټ او ګیټ ACL او ورته لیکم چې پروجیکټ خو ملګرو سیټ ACL ماینس ام مونږه غلطین کړې ده صحیح ده مونږه فارمیشن چې دی هغه دا ډول نه کېږي مونږه سمپلی دغسې وختو لکه مونږ دا کمانډ څنګه کړلو زه دلته راشم صحیح ده داسې ډول نه کېږي دلته به تاسو ورته لیکئ چې زه راشم کمانډ چیک کړم چې دا سیټ ACL ماینس ام مطلب نوټیفیکیشن ډي معنا ډیفالت صحیح ده دلته موږ نه ډي پاتې شوی دی او دلته موږ غلطي ځکه کړې ده زه چې ولیکم ډي کولن به کېده ډي کولن او داسې آر ډبلیو پروجیکټ اوکې داسې اوکې او زه به انټر کړم اوس به ګورئ ملګرو زه به لاړ شم اول به ګیټ ACL چیک کړم د کوم فایل د پروجیکټ نو علي یوزر چې دی علي یوزر صحیح ده آر ډبلیو ایکس لري صحیح ده ټول او په دې کې ډیفالت یوزر علي چې دی ډیفالت پرمیشن موږ څنګه کړل ورته اساین کړل زه اوس راځم سی ډي پروجیکټ ته ځم صحیح ده اوس په پروجیکټ ما سره یو LS کوم دلته یو ټیسټ په نوم فایل شته او که زه اوس د دې هغه فارمیشن وګورم د علي یوزر لپاره به ریډ رائټ ایگزیکیوشن په دې فایل کې هم اویلیبل ځکه چې دا انهیریټ کوي د دې فایل نه زه وایم چې ګیټ ACL او ټیسټ اوکې که انټر کا نو سټیل دا دلته ستونزه لري او زه به RM ماینس RF کړم او ټیسټ په یو وار ډیلیټ کړم اوس بیا زه څنګه کوم چیک کوم ټاچ زه یو ډایرکټري جوړوم ملګرو MKDIR او زه ورته لیکم چې ټیسټ زه ګیټ ACL ورته لیکم چې د ټیسټ ماته وښیه نو تاسو کتلی شئ ملګرو علي یوزر چې دی صحیح علي یوزر د دغې ډایرکټري کوم چې د ټیسټ په نوم مې جوړ کړله دغې انهیریټ کړله پروجیکټ ډایرکټري نه هغه واخیستلو فرمیشن او علي ته یې څنګه کړی دی اساین کړی دی چې مطلب په دې ډایرکټري کې هر څوک علي چې دی هر څوک نه ملګرو بخښئ علي چې دی ریډ رائټ او ایگزیکیوشن ترسره کولی شي نو دا موږ سره ډیفالت فرمیشن وه زه دلته راشم مخکې دلته لیکل دي دا د تاسو ریډ کولی هم شئ صحیح ده will automatically give a read plus write access any file
ولته لیکل دي any new file inside project. کله چې project file کې new file جوړوي صحیح ده هغه به اتومات ډول هغه پرمیشن اخلي چې څنګه دې ته ما ساين کړی هغه یوزر لپاره. ریل لایف سیناریو ملګرو تاسو نه پوښتنه کې وشي چې مثال تاسو داسې وکړئ چې مثال اونر چې د پلکسس ولري ډیولپر هغه چې دی هغه ریډ او رائټ ولري ټیسټر ریډ اونلی ولري نو تاسو دغه فارمیشن به څنګه ترسره کوئ ما خو درته طریقه وښودله چې تاسو بلاړ شئ هغه چې دی اونر یوزر به ولیکي چې مثال هغې ته ریډ رائټ ایگزیکیوشن ورکوي ډیولپر چې دی هغې ته ریډ رائټ ایکسس لیس پوتو او ټیسټر ته یوازې ریډ اونلی اساین کړي صحیح ده نو تاسو کولی شئ دا مونږ مخکې وویل چې یو ډیولپر چې کوم ډیولپر هغه ګروپ ده یا یوزر ده هغه د ریډ رائټ کولی شي په پراجیکټ فایل کې یا پراجیکټ ډایرکټري کې یو مثال دی سرټیفیسیل ماینس ام یو ټیسټر کوم هغه چې دی یوزر ټیسټر په نوم یوزر چې دی هغه د چې کولی شي ریډ کولی شي په پراجیکټ فایل کې نو دا موږ سره په انفرادي ډول نو ایچ یوزر هاز ډیفرنٹ پرمیشن هر یوزر مختلف هغه پرمیشن لري یو یوزر هم سیم نه ده چې تاسو په بیسک کې هغه دا ډول پرمیشن نشئ سیټ اپ کولی ملګرو که تاسو لینکس کې کار کړی زما په دغې خبرو شاید یقینا پوهیږئ که تاسو پریکټس نه وي کړی تاسو زړه درسونه تعقیب کړی نه وي دلته بل څه درته ستونزې یم تاسو ریکارډ یو وار نه دوه ورته چک کې درې ورته چک کې په درس باندې مو به کلیر شي ذهن ملګرو که دلته په شارټ کې تاسو وایم چې ACL چې دا ACL in Linux is advanced permission system that allows assigning different access right to multiple user in a group on the same file array. کله چې تاسو په یو فایل باندې یو ډایرکټري باندې غواړئ چې مختلف یوزرانو ته مختلف ډول پرمیشن څنګه کې اساین کړئ یوزر د ریډ او رائټ کولی شي په یو فایل کې هغه سیم فایل کې د بل یوزر چې دی هغه د یوازې ریډ کولی شي نو تاسو د ایکسس لیس نه استفاده کولی شئ ملګرو دا زموږ سره کمپلیټ لیکچر و د ایکسس لیس په باره کې هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوی وي انشاءالله راتلونکي لیکچر کې به بیا ملاقات کیږي دعاګانو کې میا سره چینل سبسکرپشن مه هېروئ تر څو نوې ویډیوز اپلوډ کوو هغه تاسو ته په وخت کې الله پامان